الرحمن الرحیم زما د پاکستان مسلم لیگ نون سره تعلق ته او د ضلع سیکرټري اطلاعات یم او د ټولو عوامو نه مې دا یو درخواست دی چې را روان الیکشن چې په 19 دسمبر باندې دی په هغې کې د تحصیل د چیرمنشپ دپاره کینډیډیټس ولاړ دي او مختلفو کلو د ویلیج کونسلونه جنرل کونسلر کسان کونسلر یوت کونسلر مختلف پارټو سره تعلق لرونکي ملګري الیکشن کوي د ټول نه روان دی خو چې دا الیکشن الله تعالی نه دا سوال کوم دغه کوم چې پر امن طریقه باندې وشي او د کینډیډیټسونه او د نور ملګرو نه دا خواست کوم چې دا الیکشن د طرفګنۍ د تربورولۍ الیکشن نه دی دا یو پروسس دی دا بنیادی جمهوریت یو حصه ده چې کله په کوم ملک کې بلدیاتي انتخابات کیږي د هغې بلدیاتي انتخاباتو په بنیاد باندې زموږ د جرنل الیکشن یو مضبوط دغه راوځي نو چې کله هم الیکشني نو زما دا ډیر زیات د ټولو ملګرو نه دا دغه دی چې په دې کې رشتهدارۍ او دغه مخ رابوي دا یو ښه عمل دی د جمهوریت دپاره نو دا خو زما یو د ټولو ملګرو نه خواست بل زموږ د پاکستان مسلم لیگ نون په ضلع صوابۍ کې د تحصیل لاهور نه عادل ملګری د چیرمنشپ دپاره الیکشن لړاوی د ټوپۍ تحصیل نه عامر سعید د زمري په نښه باندې الیکشن لړاوی د تحصیل رزړ نه صادق علي د زمري په نښه باندې الیکشن کوي او زما خپل تحصیل چې تحصیل صوابۍ ده د هغې نه رب نواز زموږ کینډیډیټ دی نو دا الیکشن چې کوم دی نو دا الیکشن نه دی دا ریفرنډم دی دا ریفرنډم د مهنګایۍ خلاف د دې ملک د ابترۍ خلاف د دې ملک کې چې کوم مسالې روانې دي د عوامو ته کوم مسایل درپیش دي د هغې خلاف یو ریفرنډم دی نو تاسو راپاسئ د زمري په نښه باندې د زمري په نښه باندې تاسو خپل مهرونه ولګوئ په 19 دسمبر باندې څوک داسې پاتې نشي چې هغه د خپل ووټ استعمال ونه کړي نو د خپل ووټ استعمال په ښه صحیح طریقه باندې وکړئ چې را روان د صوبایي او د قومي الیکشن دپاره ستاسو ښه کینډیډیټ رامخکې شي او په تحصیل لیول باندې سپیشلی زه د تحصیل ریکویسټ ټولو ملګرو نه او دغه نه کوم چې که تاسو وایئ چې زموږ مسایل دې حل شي مهنګایي دې ختمه شي په دې ملک کې چې کوم کرپشن روان دی اقربا پروري روانه ده د دې خلاف په 19 دسمبر باندې راپاسئ او په 19 دسمبر باندې د زمري په نښه باندې خپل مهرونه ووایئ او د زمري کینډیډیټ تاسو کامیاب کوئ انشاءالله تاسو په دې خپله فیصله باندې چرې هم ستومانه نه یئ ځکه چې زمري میان محمد نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نون د ملک له همیشه دپاره خوشحالي ورکړې ده د ترقۍ په مخ باندې پرمختګ یې بوتلی دی د ملک کې نوي پراجیکټس راوستي دي دا ملک په خپلو خپو باندې ودرولی دی د ټولو نه غټه دا چې دا ملک اټمي قوت جوړ کړی دی او نن که تاسو وګورئ دا ملک یو داسې مسلو نه دوچار دی چې رس تر رزه ګراني را روانه ده د چینۍ ریټونه د اوړو ریټونه د نور چې کوم د ډیلی ضروریات څیزونه دي هغه رس تر رزه زیاتیږي نو زما د خپلو عوامو ته د خپلو ملګرو ته خپلو ټولو دوستانو ته دا خواست دی چې دا ریفرنډم دی په دې ریفرنډم کې د زمري په نښه باندې خپل مهر ولګوئ یا په 19 دسمبر باندې د زمري کینډیډیټ پاس کوئ انشاءالله تاسو به ستومانه نه یې ډیره مننه زه د بیټک ټي وي ډیره زیاته شکریه ادا کوم د هغوی د ټیم ډیره زیاته شکریه ادا کوم چې هغوی موږ له ټایم راکو او دلته رالل موږ له موقع راکړه ډیره مننه شکریه